د افغانستان ستر مخابراتي شرکت افغان بیسیم راشد خان د خپل سوداګریز سفیر په توګه وګوماره. د افغانستان مخابراتي شرکت افغان بیسیم اعلان وکړ چې د کرکټ د نړۍ ځلانده ستوری راشد خان یې د خپل شرکت سوداګریز سفیر وګوماره. دغه شرکت په خپل فیسبوک پاڼه له راشد خان سره د تړون له لاسلیک انځورونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي چې د افغان بیسیم د سوداګریز سفیر په توګه د راشد خان ګمارل د دې ښکارندویي کوي چې نوموړی په بشپړه توګه زموږ له نظریې سره مطابقت لري. راشد خان چې دا مهال په هند کې د IPL سیالیو په سفر کې دی، یاد شرکت ورسره دغه 3 کلن تړون هم په هند کې د یو لړ مراسمو پر مهال لاسلیک کړ. د افغان بیسیم استازي د دغه مراسمو پر مهال ښاغلي خان ته طلایي نمبر هم ډالۍ کړ او خان به له دې وروسته د دغه شرکت په سوداګریزو اعلانونو کې برخه اخلي. په ورته وخت هیوادوال او په ځانګړې توګه د راشد خان مینوال د افغان بیسیم د سفیر په توګه د نوموړي هرکلی کوي، خو هم مهاله له راشد غواړي چې د دغه شرکت په خدماتو کې د کیفیت او بیو د ښه والي لپاره هم کار وکړي. دوی وایي د سوداګریز سفیر په توګه د راشد خان له ګمارل کېدو خوشحاله یو، خو ښاغلی خان باید د افغان بیسیم شرکت په ځانګړې توګه انټرنیټي کڅوړو او خدماتو کې د بیو او کیفیت د ښه والي په برخه کې هم رول ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان تر دې وړاندې په 2019 کال کې هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا په افغانستان کې د ښه نیت ملي سفیر په توګه ټاکل شوی و.